محدثین امام بخاری امام مسلم ته په ایمنی هغه دې قول کې مزیت ورکړي او موقعیت ورکړي حدیث متفق علیه هغه ټول مقدم یا حدیث مذکوره فی البخاری مقدم کړي چې مسلم وغیرہ بیا حدیث کې مسلم په باقي کتب مقدم بیا حدیث د صحابه سته مقدم په نور کتب وګړي دا طریقه او طرز محدثینو نه راځي نه هر څه په بهاري تعین تردار چې سند ته ګوري سند کې چې راوي د دې موافق وکړه چې نور مزیت کوي څلور قسمونه وایي پنځم قسم حدیث ضعیف حدیث ضعیف هغه چې هغه کې رواتو کې صفات د کمال راوي کې ضبط تام څه چې ضرورت هم نوي بلکې سیول الحفظ او دا سیول الحفظ نقصان جبیرا په تعدد روایت سره نه را برابرۍ په حسن لري دا حدیث ضعیف دا حدیث ضعیفه بیا یو په مسائلو کې له مسلط د معارضې او بل په ترغیبات او ترهیباتو کې په ترغیبات او ترهیباتو کې حدیث ضعیفه مقبول نه اتفاقا ضعیفه مقبول نه اتفاقا او چې مسائل بیا کدیش چې آیا مسائل چې د په مقابله کې معارضه کې پر حدیث څنګه کوو هغه د ترجیح ورته مطلوب کا کبھی اول حدیث په مقابله کې نوی او د تایید لپاره پیش کړه د استدلال کې بل حدیث موضوع دی موضوع چاته وی چې راوی عادل سند دی چې کاذب دی یکون راوی مقطوعا بالکذب راوی کاذب بل متروک چې راوی متهم بالکذب مقطوع به بالکذب نوی هو متهم په کذب سره او یا متروک دیتا وی یکونا روایته مخالفا لقواعد الشرع تاکہ روایتو کی چې د شریعت عام اصولو خلاف راشي بل شاذ دی شاذ چاته وی مخالفت د ثقه او اوصافنا ثقه او اوصاف لکه په صحیح ذاتی کې مقدام الضبط او ضابط تام الضبط ثقه ضابط تام الضبط اوصاف او نفس ضابط ثقه روایت د ثقه او اوصاف مخالف راشي نو د روایت ته وسوای شاذ وای د ثقه روایت ته شاذ وای او اوصاف مخالفت چې کړي نو د اوصاف روایت ته محفوظ وي شغل قسم محفوظ بل منکر د منکر او د معروف او د شاذ او د محفوظ په منځ کې بعض محدثین د تعارض کوي بعض محدثین فرق فرق دا دی چې منکر چاته وي روایت الضعیف مقابل للقوي سیو حفظ چې د ضابط مقابله وکړي نو دې ته دوی منکر وي او ضابط چې د اثبت مقابله وکړي د تام الضبط نو دې ته دوی شاذ وي بیا چې ثقه د اوصاف مخالفت وکړي نو شاذ نو د اوصاف روایت ته سوی محفوظ او چې ضعیف یعنی سیو الحفظ مقابله د ضابط وکړي نو دې ته دوی معروف وایي نو هغه ضابط روایت ته ویل کېږي هغې ته به هغې ته دوی منکر وایي او د ضابط روایت ته معروف ویلی شي بل معلل معلل دا چې په هغې کې اسباب خفیه غامضه قادحه وي یعلم به محرف هذا الفن چې د فن ماهرین پې پوهېږي مثلا داسې سند بیان کړي د ده شیخ د هغه نه روایت وکړي په اخبارنا اخبارني سره هغه ته ماهرین د فن چې وګوري هغه چې کوم کال کې وفات شوي وي هغه مکي وي دا بل سړی عراقي دی دوی د تاریخونو پته وه او دا مرتبط دی چې دی حج ته په دې کال تللی دی مکې معظمې دی هغه نقل کوي اوس دی هلته مکې معظمې ته چې ورغلی دی دغه کال تاریخ کې د دغه پنځه کاله مخکې هغه وفات دا لباس څنګه وکړو دا اوس اسباب خفیه قادحه غامضه چې محاله دې فن
किताब दे नुज़रतुल मजालिस वतो असस पर खद को हादिस जुबान एतबार नहीं जामिआ दे बैन al-qibt wal-ज़मीन और गैर फारिक दे बैन al-शिमाल वल-यमीन पर ये मसला हदीस आगा ये रवायत जिक्र कर दी हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिअराज करा आवाज दे जन्नत मेवा यो कुड़ी के मानवा हुए पर ददर वजूद न जन्नत मेवा हो गई मिअराज के वापस करा ले खदीजी भी सर कला आवा नजदीकत न हम याश्ती दा खदीजी भी बिना द जन्नत में हो गई कल की फातिमा भी पैदा हुआ नबी इस्लाम जन्नत में हो तो शौक रहा है फातिमा भी कुल रहा दानी न द जन्नत में हो हदीस करते और सुबह लोग थी हाँ सुबह का लोग थी संगा तो खुद करी जब इत्तेफाक सब वाले तीनों बांधे भी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बाहर के पैदा हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही और आज हम कौल दाने चिबा बासत पर रसम का मिअराज वाक़या हो गया नदूल अस्काल रसम करने न पार और बिंदकाल आल तक 35 न 40 तो कोई नदूल अस्काल पर रहा है शुभारस का नदर का तारीख न निगाह पता लगी कि नबी सलाम का फातिमी बीवी द पैदाइश ना शुभारस नदूल अस्काल पर मिअराज तक और आगे वाकई न पता लगी कि मिअराज तलाव मनायु पड़ो 11 में बेदा सुई वरना मुहारा ने बात से तारीख का पूरी को ये सबब ये फातिह और दामिन पर के रूप से चेयर दादो ये हदीस मुहादर बल हदीस मुंतर या अल्लाह इसमें मुस्तरकुल मकर मुस्तरकुल मुस्तान बल हदीस मखलूक क्या कोई बेई में मुखालिफत पर तकदीम और बताबिर सलाह बल मुसहफ मुसहफ भी चाहता हुई कि मुखालिफत पारी की फीनों तदिन पयों तक क्या है बल मुदरज दी तो हुई मौत जबी कलाम और रावी रावी कलाम पर किधर नशवी उसको चाहता पता न लगी लगाना कायलीन और वलिदैन बानिदा एतराज कई चिदासी रवायत मुंतबर वलिदैन के खुदेश है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दुनिया ना दो वफात विसाल और वलिदैन कई खुदेश नदी सरनिश कि दायमी इस्तिमरारी अमल हत्ता दा वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिवी दानिश नबी ताला शुरू कर दिया एतराज का जवाब दी नबी हादी और हदीस बेहाफी शरीफ के ला हदीस मज़कूर थी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर रिवायत है बुखारी की कम सनद जो वहां सनद हमारा मदद कि नबी सलाम रुकू के वल वलिदैन को छुपाव से वलिदैन में को वो मजीद पर के दाल फाती थी वकाना हादा सलातुहु हत्ता अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला दवाई मुंद तवफात होली मुस्तक़िला मुनाज़रा की इस्तिदलाल हुई नशी कवले चे इमाम बेहक़ी चला हदीस करके और पक्का हुई चला टुकड़ा इतराज करा भी दे ता हदीस ता चलता है शेख ने जो कायल दा बोले शागिर्दान दा दर्स कई हदीस दा अब्दुल्लाह बिन उमर बुखारी पेश करे जे पेश करे ने तो आखिर की तखबल कौल करे कि नबी सलाम दरमाग दा अमल दर्द कौल शागिर्दान की हर किस्म शागिर्दान भी जाना अल्ले उस्मान नास से नहीं पर हदीस के दन्ना करे तो हदीस मदरज देता मामूद रिजफी कलाम रावी चरावी व शरह ले वो लुगत कड़ी जाए और तर्जुमा कड़ी जाए वो जुज़े बयान कड़ी दा कम फहम तालिब आगाज हदीस को मदर के रद कड़ी दा सलवार तक़सीम खबर वाहिद लगा बेअतिबार सुकूत रावी व आदमी खबर वाहिद पर एतबार
مرفوع کې لګي په مفعول کې لګي په موقوف کې لګي متصل مرفوع متصل موقوف متصل مقطوع غیر مسند د مسند او متصل په منځ کې معمولی فرق دی فقط د مسند یو خاص دی چې اطلاق تر مرفوعات دي صحابه ته چې کله اتصال شي موقوفاتو کې د دې مسندات نه وي او چې کله په مرفوع کې راشي مسندات ورته وي بل منقطع چاته وي چې سقوط د راوي راشي په وسط په یو راوي بل مرسل چاته وي سقوط د راوي راشي په انتها سره تابع صحابي ته قال رسول الله مرسلات حدیث کے مقاعد و اختلاف شتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آیدار چھ مرسلات دا صحابی مقبول دی رائی دفاقی ہر چھ مرسلات دا توابیر تابعین دی امامنا مقبول کری مطلقا اور شوافع و امام احمد سے اوی مراسیل دا تابعین مقبول نگر سوا دا دری اشخاص سعید بن المسیب ابن شهاب الزهری او حسن بصری دا درې د احتمال نه قضات دوی باندې مراسیل قبلې د دین سوا د بل چا مراسیل نه قبلې قال رسول الله نه قبلې ان معضل چاته وي چې سقوط دراویین او متوالیین راغلي دوه بین په منځ کې شپږم مدلس دی ما وقع السقط في السند خفيا وهم سقوط دراوي خفي سقوط راغلي من ضمن تقسيم الرواتب دي باعتبار سياق الاداء عرف الله اسمه يوم عن عمد والمسلسل عن فلان عن فلان عن فلان يا مسلسل كلا بأخذ اليومي كلا بالبحكوي فلذلك الرواة كلهم قريشيين فالرواة كلهم مهاجرين لا مسلسل فهو طريقين نظرين دا أحاديث دا دلائل سمعيونا حديث دائر فاضل أقصاها درين دا دليل سمعينا غير ماشوا مراغي أخبار مركبة وغير مركبة سلو كتاب سام التشريع ناقل مبحث زموغا ذنني درس كمشتمل ببيان قسمي الدليل وبيان دفع الإمام سرد بيان بعض اصطلاحات وعمل تدريبا لك مثلا بتقريب جاهوي سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب تقريب شرول الدليل فلاس طريقه باندې چې مطلوب مدعا ثابت دی مستلزم شامل یا تعلیل دی چاته تبیین علت الشیء تبیین یا علت چاته وي ما يحتاج الى شيء في مانيته وجود ما يحتاج الى شيء في مانيته وجود او سبب کله په معنا د علت باندې راځي کله معنا د مفتی د شی ته ویل شي دا شی چې وجود لري او علت په منځ کې چې کوم شی واقع شي هغه سبب وي فقط لکه چې کله د جسم څخه ظهور دی نو علت د ورزيدو لپاره څه شی دی او سبب یې څه شی نو علت د ورزيدو لپاره د صفت او سبب ورته د وخت نه جوړ شي ایجاد د سقوط چې لرانه او کم درد د حاصل شه موجب سے خلل کله چې هوا او سپک په لته او صار ورته وته او احکام په علت باندې مترتب دي که په اسباب باندې اصول کې تاسو شوی دا وخت چې اثبات د حکم په علت ممکن وي په سبب پیدا کوي کله چې ځای چې اثبات د حکم صاحب العلت د نشو کېدل ظلم لازمي ده یا صاحب د سبب واضح کیږي ساوي دي تاسو چې ګور راوځي او هغه په منډه په ماشوم خپل یو خدای یو چاته سامان مارکل داوا
حالات لاندلا تیوری وی دته ساروی زما سامان مات کړی تا واځره دی ورته وی چې ما ونه مات کړی ساروی مات کړی بس وینا تاوان نه پسو وینا تاوان نه پسو وسایت ته سبب مو هغه رښتاولي چې کړه هسپتال ولې پیوا علت واه ساروی او څه دا دی په سبب ورته دی جوړ شوی کوم وخت چې نسبت ته حکم سات د علت ته نه کېږي یا علت ته نشي کېدی نسبت ته حکم او ترتب په سبب راځي وسایل په سبب دریم مبحث بیان د شرایط المناظره بیان د شرایط المناظره موږ سره چونکې ورځې ډېرې کمې دي ګرمي را روانه ده یعنی دا درس موږ یې